آیا پیریان رښتیا دي که یوازې د بني ادمانو په ذهنونو کې جوړ شوي موجودات دي؟ قرآن او ساینس یې په هکله څه وایي؟ پیری ته په عربي کې جن وایي، جن یا نلیدونکی او پټ موجود. په قرآن کریم کې 22 ځله د پیری نوم یاد شوی دی او دا هم ویل شوي چې په دوی هم پیغمبران نازل شوي دي. د یادونې وړ بولو چې د دوی پیغمبران هم پیریان وو. د ځینو روایتونو له مخې د انسان له پیدا کېدو 1000 کاله مخکې پیریان پیدا شوي. پیریان اصلاً له اوره جوړ شوي دي. مسلمانانو پیریان د قرآن له مخې وپېژندل. په قرآن کې په 22مه سوره کې راغلي دي چې سلیمان نبی د پیریانو یو لښکر درلود چې له هغو څخه یې د سپاهیانو په توګه کار اخیسته، او قرآن کې دا هم ویل شوي چې پیریان ډیر قوي او غښتلي مخلوقات دي. په افغانستان کې یو شمیر میندې اوس هم چې کله یو شی چاته ورګزاروي او یا یو شی ترې په زوره په ځمکه لویږي بسم الله وایي، او همدارنګه د شپې لخوا چې د باندې وي د هر قدم په اخیستلو سره بسم الله وایي. دوی وایي د بسم الله په ویلو سره پیریان ځانونه خوندي او تښتې ته چمتو کوي. که چیرې بسم الله ونه ویل شي کیدای شي کوم پیری مو تر پښو لاندې ژوبل شي، او که چیرې له چا پیری ژوبل او یا مړ شو نو د هغې کورنۍ بیا هغه کس ژوندی نه پرېږدي. همدارنګه په یو شمیر کلیو کې که چیرې د کومې ښځې د ګېډې ماشوم مړ پیدا شي دا بیا ملا ته ورځي. ملا ورته وایي چې د پیریانو کوم بچی ستا تر پښو لاندې مړ شوی دی، اوس د نو پیریان نه پرېږدي چې ته ماشوم ولرې. هر وخت چې ستا ګېډه کې ماشوم پیدا کیږي پیریان په منډه راځي او هغه درته وژني. بیا نو دغه ښځې له ملایانو څخه تعویضونه غواړي چې ماشوم یې ګېډه کې خوندي پاتې شي. ملایان هم ډېرې پیسې ترېش کوي. ځینې بیا وایي چې د بسم الله په ځای د پوره بسم الله الرحمن الرحیم وویل شي. دا په دې معنا که چیرې پیری کافر وي نو د بسم الله الرحمن الرحیم په اورېدو سره به د اسلام دین ته دعوت او مسلمان شي. ابن خرم چې یو مسلمان څېړونکی دی په خپل کتاب الفصل کې لیکلي پیریان هغه امتیان دي چې عقل او فکر لري او د انسانانو په شان د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. خدای پاک دوی ته وعدې کړي دي او همدارنګه د دوی ښځه او نر سره یو ځای کیږي، ماشومان زیږوي. پیریان هم د انسانانو په څیر مړه کیږي. دا چې د مړي جسم یې ژر له منځه ځي نو ځکه دوی قبرونه نه لري. پیریان ډیر پاسته، روښانه او هوایي جسمونه لري. دوی کولی شي چې هم په هوا او هم په ځمکه ژوند وکړي. په مسیحیت دین کې هم پیری د ناولې اروا یا شیطان په نامه یادېږي. یو شمیر خلک وایي چې پیریان معمولا د شپې لخوا په بیابانونو کې ګرځي. ځینې په کنډوالو او ډیرو زړو کورونو کې هم اوسي او یو شمیر نور یې په ولاړو اوبو او حمامونو کې وي. په دې هکله په خلکو کې یوه کیسه موجوده ده. وایي چې یو کس سهار وخته حمام ته تللی و. ګوري چې دننه په حمام کې د ټولو خلکو پښې ګرد دي. وډار شو، په وارخطایي له حمامه راووت. د حمام خاوند ورته غږ کړ: خیریت خو به وي، ولې دومره ژر له حمامه راووتې؟ سړي په وارخطایي وویل: نه پوهیږم، دلته د دې ټولو کسانو چې حمام کوي پښې ګرد دي. د حمام خاوند ژر خپلو پښو ته وکتل. سړی هم د حمام د خاوند پښو ته ځیر شو. ګوري چې د حمام د خاوند پښې هم ګردې وې. پیری څه ډول شکل او څیره لري؟
په خلکو کې داسې باور موجود دی چې پیریان د انسانانو په شان څیره لري، خو پښې یې د وزې په شان بوټونه لري. باڼه یې اوږده وي، جسمونه یې ډنګر او تک تور او بدرنګې څیرې لري. چې چیرته د کوم انسان کره ماشوم پیدا کیږي، په هماغه شیبه یو ماشوم پیری هم دنیا ته راځي. خو ډاکټر تقی کیمیایي اسدي چې د اعصابو او مغزو متخصص دی او د انسان د روح او مغزو د بشپړتیا او خلقت په نامه یو کتاب یې هم لیکلی، د پیریانو په هکله دا ټولې خبرې دروغ او له حقیقته لرې بولي. دی وایی پیریان اصلا نشته، دا عربانو هسې له ځانه جوړ کړی نوم دی. یوازې په ځینې مذهبي کتابونو کې دغه نوم یاد شوی دی. ډاکټر تقی کیمیایي اسدي د رادیو فردا سره په یوې مرکې کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا پیری له اوره جوړ شوی او کنه داسې وویل: اور څه ته وایي؟ اور د یو سوځېدونکي شي او اکسیجن سره د یوځای کېدو له امله را پیدا کیږي. د دغو د یوځای کېدو له امله د اتومونو ترمنځ د اتصالاتو په وجه د دغې سوځېدونکې مادې په ښکته تویېدو سره ډیره تودوخه تولیدیږي چې دغه تودوخه په حرارت او رڼا باندې بدلیږي. هیڅ داسې مخلوقات نشي کېدای له اوره یا رڼا څخه پیدا شي، او له اوره د داسې موجود پیدا کېدل چې د انسانانو په شان عقل او فکر ولري، باید په بدن کې اتومي مواد لکه پروتون، نیوټرون او الکترون موجود وي چې زموږ په اندازه سوچ وکولای شي. د دغو اتومونو په نه موجودیت کې دا ناممکنه ده چې یو داسې مخلوق رامنځته شي چې زموږ په شان عقل او فکر ولري. هیڅ داسې یوه وسیله نه ده پیدا شوې چې وښیي پیریان شته او دا موجودات رښتیا دي. دا هغه خبرې دي چې د 20مې پیړۍ په کار نه راځي. اول خو دا ووایم چې هیڅ غیر طبیعي شی د اثبات وړ نه دی. دویم، له اوره یا له انرژي څخه د داسې یو شي جوړېدل چې زموږ په شان جسم ولري ناممکن دي. په پای کې ډاکټر تقی چې 40 کاله کېږي د اعصابو او رواني ناروغیو ډاکټر دی، وایي دا کوم کسان چې وایي ما پیری ولید او یا پیریان رښتیا دي، هغوی رواني مریضان دي. دوی په یو ډول ناروغۍ چې شیزوفرني نومیږي اخته شوي دي. دا داسې رواني ناروغي ده چې ناروغ د هغه چا غږ اوري چې هغه موجود نه وي، او یا یو شی نه وي د یې بوی احساسوي، او کله کله د یو چا لخوا چې هغه خپله یې نه وي داسې غږونه اوري چې ورته وایي پاڅه دا کار وکړه او یا دا کار مه کړه، چې ناروغ وروسته د همدغه نه لیدونکي سړي په خبرو عمل کوي. اعصاب یې د اصلي او خیالي غږونو ترمنځ توپیر نشي کولی. فکر کوي چې رښتیا یو څوک شته، له ده سره خبرې کوي. مریض ته یو ډول ویرې پیدا کیږي. په ویره کې ځینې غږونه اوري او کسان ګوري چې حقیقت کې هغوی نشته، خو دی ګمان کوي چې هغوی یې لیدلي او یا اوس یې هم ویني. د پیریانو او د ورته نورو موجوداتو لکه د ایکس شعاع ویروسونه چې په سترګو نه لیدل کېږي خو شته، دا باور په بني ادم کې قوي کوي چې د دنیا په مخ د ډیرو داسې موجوداتو د شتون امکان ډیر دی چې بني ادم یې ظاهرا په سترګو نشي لیدلی، خو په وجود یې باور کولی شي. لکه څنګه چې ساینس او د پوهې خاوندان تازه د ایکس شعاع او یو شمېر ویروسونو په پیژندلو بریالي شول. کېدای شي یو وخت د علم په پرمختګ سره د پیري موجودیت ثابتولو خبره هم خلکو ته دومره مشکله او حیرانونکې نه وي.